د ملي اسلامي اردو خپرونې لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې اونۍ خپرونه مو په سویل ختیځ زون کې د 203 منصوري قلي اردو او اړوند شپږونو لیواګانو ته غوره کړې ده چې په دې خپرونه کې به د دې قلي اردو او اړوند لیواګانو فعالیتونه تاسو ته په ګوته کوو. د خپرونې تر پایه راسره پاتې اوسئ تر څو پورې زموږ همدا خپرونه وڅارئ. منظم وساتي شازل مولاس کی بار محکم وساتي شازل مولاس کی بار محکم وساتي لربر امنیت مشسم وساتي شازل مولاس کی بار محکم وساتي شازل مولاس کی بار محکم وساتي دران هیواد منظم وساتي شازل مولاس کی بار محکم وساتي شازل مولاس کی بار. محترم او درنو لیدونکو، د همدې برنامې په روان جریان کې راغلی یو د 203 منصوري قلي اردو د پکتیکا ولایت مربوط پورکون ساحه کې څلورمې سرحدي لیوا ته. د څلورمې سرحدي لیوا له مسؤلینو څخه اورو چې دوی څومره دلته ولسونو ته خدمت کړی دی او د دوی منصوبین تر کومو ځایونو پورې تشکیلات لري یا هم دوی تر کوم ځای پورې خپل د مسؤلیت ساحه لري. له دوی څخه اورو، راسره پاتې اوسئ. څلورمه سرحدي لیوا د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې موقعیت لري چې کنډکونه یې په ډیورین فرضي کرښه باندې د پکتیکا ولایت په مختلفو ولسوالیو کې قرارګاه لري. اول کنډک د موږ چې کوم ده هغه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ده او دوهم کنډک د موږ بیا په وړ مموی ولسوالۍ کې ده. دریم کنډک مو د پکتیکا ولایت شکین ولسوالۍ کې ده او پنځم کنډک بیا د موږ د نعمت آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای په ځای شوی او د څلورم کنډک ساحه مو تقریبا د تروو ولسوالۍ ده. یو کنډک چې د واکنیش په نامه باندې ده هغه په داخل د لیوا کې وي. په اضطراري حالاتو په مشکلو حالاتو کې بیا د دغه واکنیش کنډک نه کار اخیستل کیږي. د موږ د څلورمې سرحدي لیوا په تشکیل کې دوه کنډکونه نور ابزود شوي دي چې هغه به هم انشاءالله په راتلونکي وخت کې د هغو ځای د مسؤلیت ساحه تعیین شي. الحمدلله د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د موږ د څلورمې سرحدي لیوا پرسونل ډېرې لاسته راوړنې لرو، که هغه د تخنیک بخښه شي، که هغه د تعلیم تربیې بخښه شي او دغسې نور. زموږ د لیوا رهبري الحمدلله د مربوطه ساحو له مسؤلینو سره له عامو ولس سره هر وخت ناستې کوي، له هغو سره ویني، د هغو مشکلات اروي. دغسې موږ مثلا انجینري کنډک ده په خپلو مربوطه ساحو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، سړکونه یې جوړ کړي دي، حتی د عوامو لپاره یې هغه لارې چې په هغو کې به ډېر مشکلات و خاصتا د ژمي په وخت کې د هغو کې ډېر کارونه کړي دي او لا یې هم پسې کوي. او دغسې مثلا له موږ سره چې کوم نور ارګانونه دي د امارت اسلامي مثلا داخله د استخباراتي د دغو سره په همغږۍ باندې موږ ډېر خدمتونه پر مخ باندې وړي دي او وړي هر وخت له هغو سره ناستې لرو. د موږ د مسؤلیت په ساحه کې چې کومه ډیورین فرضي کرښه ده په دغه ساحه کې د قاچاق مخه نیول شوې ده او مشکلات د ډیرو مشکلاتو مخه نیول شوې ده. الحمدلله حالات نورمال دي. یو بله خبره به موږ زیاته کړو چې تقریبا د پکتیکا په ولایت کې دغسې ساحې وي چې مخته حکومتونو هیڅکله هغه ته رسیدګي نه وه کړې. الحمدلله هلته د موږ کنډکان ځای په ځای شوي دي او هلته د موږ پوستې دي، ټولیان دي او مجاهدین په خدمت باندې بوخت دي. الحمدلله ولس ډیر خوشحاله ده او له مجاهدینو سره ډیر مینه محبت کوي او هر وخت مجاهدین دغو مشکلاتو ته رسیدګي کوي.
وساتئ لاس کی بارم محکم وساتئ گران هیواد منظم وساتئ شازل مو لاس کی بارم محکم وساتئ شازل مو لاس کی بارم محکم وساتئ لرو بر امنیت موشسم وساتئ شازل مو لاس کی بارم محکم. زمون پرسونل څلېرې ساعته آماده ده د دښمن چې څومره تحرکات هغه تر څار لاندې دي او هغه مو په وخت باندې شنډ کړي دي. د پکتیکا په عموم کې د افغانستان ټول غیور اولس ته ډاډ او اطمینان ورکو چې زمون سرحدي ځواکونه د دوی تر شا ولاړ دي او د دوی ستونزې ته په وخت رسیدنه کوي. ستړی ژوند هوسا په هر دم وساتئ شازل مو لاس کی بارم محکم وساتئ لاس کی بارم محکم وساتئ گران هیواد منظم وساتئ شازل مو لاس کی بارم محکم وساتئ شازل مو لاس کی بارم محکم وساتئ لرو بر لا نفاق بدبني او عناد او الزان لا نفاق بدبني او عناد او الزان لا نفاق بدبني لديكار او كم وساسي شازل مو لاس کی بارم محکم وساسي لاس کی بارم محکم وساسي گران هیواد منظم وساسي شازل مو لاس کی بارم محکم وساسي. محترمو درنو لیدونکو د 203 منصوري قلي اردو د پکتیکا ولایت دوهمه پلي لیوا ده چې موږ تر دې ځای سفر راکړی. دوهمه پلي لیوا چې څومره د مسؤلیت ساحه لري او دوی د خپل مسؤلیت په ساحه کې څومره کړنې ترسره کړې دي د همدې لیوا د قومندان صاحب له خولې اورو. را سره پاتې اوسیږئ. دا دویمه پلي لیوا 15 کنډکونه لري. 3 کنډکونه په داخل د لیوا کې دي، 4م کنډک، 5م کنډک او 2م کنډک. 2 کنډکونه د لیوا نه بهر دي، یو په شرنه کې ده او یو د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې ده. الحمدلله هیوادوالو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د منګه د ملي دفاع ځواکونه او پرسونل هغوی شپه ورځ هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته ډاډمن امنیت برابر کړي. که هغه د منګه هیوادوال دي، که د منګه تجارتي لارې او بندرونه دي، که د منګه عامه تاسیسات دي او که د منګه عام المنفعه پروژې دي، الحمدلله په بشپړ ډول د دې ټولو شیانو امنیت تامین ده. همدارنګې چې کله طبعي حوادث یې د ملي دفاع پرسونل بالخصوص 203 منصوري قلي اردو د 2مې لیوا پرسونل او وسایط د خپل ولسونو په خدمت کې دي او شپه ورځ هغوی بیا هڅه کوي چې د خپلو هیوادوالو ته نجات ورکړي. همدارنګې کوم فرعي سرکونه چې دي، تاسو ته معلومات ته چې د منګه په دغه هیواد کې تقریبا 4 لسیزې جګړې تېرې سوي، جنګونه تېر سوي دي. د منګه هیواد افغانستان وروسته پاتې ده، بیا رغونې ته ضرورت لري. د منګه سرکونه بالخصوص فرعي لارې اطرافي سیمې دا ډېرې سره خرابه دي. د منګه وسایط او پرسونل هغوی د دغه فرعي لارو په جوړولو کې انشاءالله هڅه کوي، کوشش کوي. موږ یو ژوندی مثال درته ویلی سو چې د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ چې لرې ولسوالي ده، 18 کیلومتره سرک موږ ورته بیا رغولی ده. موږ له نورو امنیتي ارګانو سره که وزارت داخله ده که استخبارات دي یوه ښه کامله بشپړه هماهنګي لرو او د ولس ستونزو ته الحمدلله موږ په وخت سره رسیدګي کولی سو او د ولسي خلکو سره، قومي مشرانو سره، له هغوی سره د موږ تعامل ډېر ښه ده او چې کله د هغوی ستونزې مشکلات وي
نو اسلامي نظام د دوی مشترک کور دی، موږ ټولو مشترک کور ده. هغوی هر وخت دلته راتللی سي او موږ الحمدلله په وخت باندې د دوی ستونزو ته رسیدګي کړې ده او د حل لارې ورته لټولې دي. ستړی ژوندي هوسا په هر دم وساتئ شازل مو لاس کې محترمو درنو لیدونکو د 203 منصوري قلي اردو مربوط په غزني ولایت کې درېیمې پیاده لیوا ته راغلي. د همدې لیوا د مسؤلیت ساحه ډیره پراخه ده. د دې لیوا له مسؤلینو څخه اورو او چې دوی په خپل مسؤلیت په ساحه کې څومره کار ترسره کړی دی او یا هم دوی د خپل مسؤلیت په ساحه کې له ولسونو سره څومره همغږي لري. مشسم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ لا نفاق بدبینۍ او عناد او الځان لا نفاق بدبینۍ او عناد او الځان لا نفاق بدبینۍ او عناد او الځان وهم بیا ولدي کار لوی او کم وساتئ شازل مو لاس کې بار. درېیمې پلې لیوا کې او خدمت لپاره راغلي یو او موږ شپه او ورځ دلته په چکپینو کې وو د خلکو په خاطر چې د خلکو امنیت برابر وي او فعلا دلته د چکپین مسؤل یو او خلکو څخه رایا په مینه محبت تلاشي ته نه خلو په دې خاطر چې امنیت وي او چاته څه ونه رسیږي او فعلا وظیفه مو د ټولي محفظ کې ده ان شاء الله چې تر څومره واس مو وي څوک به خپه کوله خپه اسلام صاحب خپه طریقې سره موږ خلکو نه پوښتنې کو د امنیت په خاطر چې مسخه د خلک ډاډه ژوند او خپه ځوي کوم مشکل نه وي. خیال د کونډو او بورو خورکایو کوئ خیال د کونډو او بورو خورکایو کوئ د دوی زړونه مدام له درد غم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ لاس کې بار محکم گران هیواد منظم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ شازل مو لاس کې بار. محترمو درنو لیدونکو د خبرونې په همدې جریان کې د 203 منصوري قلي اردو په لوګر ولایت کې 4مې پلې لیوا ته راغلي یو. د همدې لیوا له مسؤلینو څخه اورو چې دوی د خپل مسؤلیت په ساحه کې کومه کارکردګي رامنځته کړې ده او دوی لا هم پر کومو چارو باندې بوخت دي. د همدوی له خولې څخه اورو. د تعلیم پرنا لزیبا کلی شار د تعلیم پرنا لزیبا کلی شار د تعلیم پرنا. الحمدلله په لیوا کې خاص مشکلات نشته. هم منظم د کوم پرسونل چې مونږ یو د 15 کنډکونو په داخل د لیوا کې چې دي بخیر الحمدلله مشکلات نشته. په خپل وظیفو بوخت دي. د مونږ 2 کنډکونه بهار دي، یو په تامور په ساحه کې ده او بل د محمد اغا په ساحه کې ده. نور الحمدلله دلته د ملت سره د 3 کالو کې مکمل همکاري مونږ کړې ده او د 3 ارګانو سره مونږ ښه همغږي لرو. همیشه مونږ یو بل سره همکاري او کومک کوو او ملت ته مکمل ډاډ ورکوو که څه مشکلات ان شاء الله مونږ ټول سره حل کړي دي. او بل دلته یوه عمومي لار ده د لوګرو د پکتیا د کابل یا د پکتیا دا عمومي سړک ده چې تقریبا 13 کاله کېږي دا بند و. تیر نظام والا یا مثال اشغالګر دلته راغلی و دا سړک یې بند کړی و. د خلکو مشکلات ډېر وو. نو بیا د وزارت د وزیر صاحب په امر باندې موږ د سړک کار خلاص کړ. تیر نظام کې دغه لیوا کې برق نه و، دلته موږ برق راوستو. ان شاء الله برق ترتیب ده او یو بل دلته نوی کار شوی ده د امارت طرفه د وزارت طرفه الله پاک د موږ مشران ژوندي لري. نو یو جامع جومات دلته جوړ کړی دی چې الحمدلله تقریبا په 100% کې 90% کار مکمل شوی ده. نو اوس هم کار جریان لري. بل الحمدلله د موږ کوم پرسونل چې ده په فردي کرښه کې هم هلته همکاري کوي. دلته د ولس کوم امن مفاهیم سرکونه چې دي دا هم چې کله بندېږي موږ په ښه وخت په هر وخت رسیدګي ورته کړې ده او همکاري د ملت سره کوو. بل کوم ماشیندري یا کوم وسایل چې دلته وو مخکینی خراب وو تقریبا په 3 کالو کې
د وزارت په همکاري د قول اردو په همکاري باندې الحمدلله اکثره ټول موږ جوړ کړل. نو داسې خاص غټ تخریب شوی شی موږ دلته اوس نه لرو چې داسې د جوړول وړ نه. الحمدلله ټول هم جوړ کړل او د ملت سره مکمل په همکاري کې یو. ګران هیواد منظم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، لر او بر امنیت مشسم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ. مسؤلیت تر پغاړه دی وای عزام، مسؤلیت تر پغاړه دی وای عزام، مسؤلیت تر پغاړه دی وای عزام. لا مسیر مچب هر قدم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، لاس کې بار محکم وساتئ. ګران هیواد منظم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، لر او بر امنیت مشسم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم. موږ او تاسو انشاءالله اوس ګزمه لرو او باید هر ملګری د خپل هدف طرف ته متوجه شي. خپله ساحه باید هر ملګری خپله ساحه کنټرول کړي او کوم مشکل باید کوم ملګری ته ونه رسیږي. هر ملګری باید خپل طرف او یا خپله ساحه کنټرول کړي. انشاءالله موږ تاسو به کامیاب یو. مچب هر قدم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، لاس کې بار محکم وساتئ. ګران هیواد منظم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، لر او بر امنیت مشسم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، لاس کې بار محکم وساتئ. ګران هیواد منظم وساتئ، شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ، شازل مو لاس کې بار. د ملي اسلامي اردو خپرونې محترمو درنو لیدونکو، دا وه د همدې اونۍ خپرونه چې په سویل ختیځ زون کې مو د 203 منصوري قلي اردو او اړوند شپږونو لیواګانو ته ځانګړې کړې وه. تر بلې خپرونې مو په څښتن تعالی رب سپارم. ښه ژوند، ښه وخت، ښې چارې ولرئ.